اداري چې اسلامي امارات ملغا کړلې هغې کې اکثره ادارې داسې وي چې باید ملغا شوې هغې ته ضرورت نه و او د اقتصادي لحاظ نه د حکومت په اوږه باندې یو بوج و چون امریکایانو لاسپوڅی حکومت و هغې سره ډالر ټول کاغذونه یې چاپول او راوړلې او دې اداراتو کې خپل لاسپوڅي مقرر کړي وو 10,000 ډالر ته مقرر کړي وو دا ادارې جوړې کړې وي چون پارلمان وجود نه لري نو د څارنې کمیسیون ته هم ضرورت نشته دی دارالانشاګانو ته هم ضرورت نشته او دغه کمیسیون چې دی ملغا که دا کمیسیون مطلق یو لاسپوڅی د امریکا د کمیسیون و چې دی د خپل د اهدافو لپاره جوړ کړی و د حقوقي بشر د نامه لاندې او دی دوسیې پکې جوړولې د هغه افرادو په مقابل کې چې دی به په هدف پرې درلوده او کله به چې هغه هدف نه کړل دوسیه به یې جوړه کړه لکه دوستم په مقابل کې دلته دوسیه وه د عطا محمد نور په مقابل کې وه د مارشال فهیم په مقابل کې وه او صرف هغه وخت کې به استفاده کېده چې هغې به اطاعت نه کړو نو دا دوسیه به یې ورته ښودله چې دا دوسیه دې تیاره ده اوس د هالند ته هیګ ته دې لېږم جنایي عدالت ته دې لېږم د ده ملغا کېدل